قرآن کریم کې الله رب العالمین د خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شان مبارک زی په زی بیان کړی دی. دا د دې دپاره چې دا امت او د انسانان د هغوی هغه قدر او احترام وپېژني. د ټولو پیغمبرانو او د انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام قدر او احترام په موږ فرض دی. الله مکه که یو بدبخت انسان راولګي او د یو نبی په شان کې ګستاخي وکړي نو دا په اتفاق د ټول امت د اسلام نه بهر شي. او بیا خاص کر امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې الله رب العالمین د ټولو پیغمبرانو امام ګرځولی دی او د ټول انسانیت سرداری ګرځولی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا سید ولد آدم ولا فخر، زه د آدم علیه السلام د ټول اولاد سردار یم. دا خبره د فخر او د لویۍ په طور نه کوم بلکې د الله د نعمت د شکر په طور یې کوم. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شان چې کوم قرآن او حدیث کې ذکر دی ابه مونږ او تاسو هغه شان ته منو. د هغې نه به په هغې کې کمې او کوتاهي نه کوو، نه به په هغې کې زیاتې کوو. زیاتې دا یې لکه څنګه چې یهودیان راولګېد او عزیر علیه السلام له د الله صفات ورکړه او نصارا راولګېد او عیسی علیه السلام له د الله صفات ورکړه. دې ته وایي په محبت کې د ځان نه زیاتې او غلو کول. نو په دې انسان مشرک شي. او نه به کمې کوو لکه یهود راولګېد او د عیسی علیه السلام بېعزتي شروع کړه او کنځلې ورته کول چې نعوذ بالله دا خو ولد الزنا دی والعیاذ بالله. کافر شو به او دغه رنګه د یو بل د دینونو تکذیب او د پیغمبرانو تکذیب به کوو یهود او نصارا. او قرآن کې الله د هغوی بدي ویلې ده. زمونږ دین اسلام دا د عدل دین دی او مونږ ته الله امت وسط ویلی دی. وجعلناکم امة وسطا، الله فرمایي ما تاسو امت وسط جوړ کړی درمیانه. تاسو کې به افراط تفریط نه وي، بې ځایه سختی او دغه رنګه د حد نه زیاته نرمي، دا دواړه به نه کوئ، درمیانه انداز باندې به چلیږئ. د دین په باب کې مونږ له عدل پکار دی. نو دا عدل به د انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام په باره کې هم کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه ځای کې مونږ منع کړي یو چې کوم ځای کې د نبی صلی الله علیه وسلم د شان نه پورته داسې صفت بیان شوی چې هغه د الله صفت دی، نو هلته یې منع کړی دی چې دا صفت زما مه کوئ. ځکه دا خو تاسو داسې یو خبره وکړه لکه زم چې د الله تعالی سره شریک وګرځولم. او دې باره کې مونږ ته یو ښایسته ادب بیان کړی دی چې لا تطروني کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، زما په شان کې غولو مه کوئ، ما د خپل شان نه داسې مه اوچتوئ لکه څنګه چې عیسیان راولګي د نصارا و هغوی د عیسی علیه السلام په شان کې غولو وکړله او ځان یې پې کافر او مشرک کړ. داسې به نه کوئ. او کوم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقام دی او احترام دی او عزت دی او عظمت دی، هغې نه به یې راکمې هم نه، چې هغه امام الانبیا دی، سید ولد آدم دی، رحمت للعالمین دی، خاتم النبیین دی، شفیع المذنبین دی، مقام محمود به الله د قیامت په ورځ ورکوي. ټول انبیا او امتونه به د هغه د جنډې د لاندې راجمع کېږي د قیامت په ورځ صلی الله علیه وسلم. او داسې ورپسې زه ډېر صفات د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ذکر دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انا محمد، زمان محمد دی، وانا احمد، زه احمد هم یما، دا خپل نومونه. او دغه رنګه فرمایلی وانا الحاشر، زه حاشر یما. حاشر چاته وایي؟ جمع کوونکی، یعنې زما د جنډې د لاندې به ټول خلک را جمع کېږي. زما د قدمونو خواته به د قیامت په ورځ الله ټول خلک را جمع کړي، بل خواته به نه ځي. منډې ترړې به ډېرې ووایي خو اخره کې به ټول په دې متفق شي چې راځئ ځو د چا خواته؟ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خواته ورځو. وانا الحاشر الذي يحشر تحت قدميه یا عند قدميه، چې د هغه د قدمونو خواته به حشر د خلکو کېږي، نو ټول خلک به د قیامت په ورځ الله زما خواته را جمع کړي. او وبیدی لواء الحمد، او زما په لاس کې به په هغه ورځ د حمد جنډۍ
او زما د جنډې د لاندې به ټول خلک ودرېږي. دا به یو لوی مقامي چې د الله د طرف نه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر قیامت پر ورځ ملاویږي. دا به هیڅ چاته د الله د نبی نه غیر نه ملاویږي. اول شفاعت به زموږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم شروع کوي. اول به د خبرو اجازت د نبی علیه السلام نه بغیر هیڅ چاته نه ملاویږي. پیغمبران به د یرې نه غلي ناس ولاړي، خاموش به ولاړي، خبرې به نشي کولی. چې څوک ورله ورځي هر چاته به دا یو جواب ورکوي پیغمبران چې زموږ خوا نه ځئ، نفسي نفسي نفسي، ما سره نن صرف د ځان غم دی، د ځان غم دی، د ځان غم دی، زما خوا نه لاړ شئ، ځئ، زه د الله تعالی سره خبرې نشم کولی. اخره کې به ورته عیسی علیه السلام وایي چې هلکه هخوا دې خوا مه ګرځئ، ورشئ د محمد رسول الله خوا ته لاړ شئ صلی الله علیه وسلم. نن به اول هغه ته د خبرو اجازت میلاویږي، موږ ته نه میلاویږي. ځان مه ستړی کوئ. بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی سره خبرې شروع کوي، او هغه خبرې هم چې شروع کوي نو د هغې ادب هم ورته الله ښودلی دی چې اول به په سجده پرېوځم او الله رب العالمین ته به دومره اوږده سجده وکړم، په هغه وخت کې به ورله الله بدن کې دومره طاقت واچوي، ځکه دا سجده هم په قوت کېږي چې دې مټو کې او دې سټ او دې دغه کې دې زور ډېر. او زه به د الله تعالی هغه حمدونه په هغه سجده کې ویم چې اوس یې ما ته لا نه دي راښودلي. الله اکبر. هغه صفتونه چې لا اوس ما ته نه دي یاد. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي دې نه دا معلومیږي چې پیغمبرانو ته او زموږ خوږ نبي ته صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی ټول علمونه نه ورکړي، ځکه ټول علمونه چا سره دي؟ دا صرف یو الله دی. وایي په هغه ورځ به الله تعالی زما په زړه کې هغه صفتونه راواچوي چې نن ما ته نه دي یاد، زه به د الله تعالی هغه صفتونه بیان کړم. دې نه دا معلومیږي چې د الله تعالی څومره ډېر صفتونه دي، څومره لوی ذات دی، څومره عظیم ذات دی، څومره د کبریا والا ذات دی الله رب العالمین. نو دا هغه ډېر اوږدې سجدې او زما د هغه زارۍ او د الله تعالی د بار بار صفتونو د ویلو د وجې نه به ما ته الله تعالی وایي چې ارفع رأسک، اوس دې سر راپورته کړه، څه غواړې، څه چل دی چې په سجده راته پرېوتې. نو بیا به د هغې نه بعد زه ورته یم چې الله دا حساب شروع کړه. دا خلک ډېر په تکلیف کې دي او په ګرمۍ کې ولاړ دي، اوږده ورځ ده او ډېر په تکلیف کې دا خلک دي. هغې نه بعد به بیا حساب د خلکو شروع کېږي او ما ته به اجازت میلاویږي د هغه کسانو چې شرک یې نه کړی، چې شرک نه ځان ساتلی او بعضې ګناهونه ترې شوي، مؤمنان دي، فرایض یې ادا کړي دي او دغه رنګه شرک یې نه دی کړی، عقیده د توحید ده، خو بعضې کوتاهیانې ترې شوي دي. د هغوی د شفاعت به اول ما ته اجازت میلاو شي، بیا وروسته نورو پیغمبرانو ته او نورو خلکو ته میلاویږي. اول هغه کس چې د جنت دروازه به ورته کلاویږي هغه به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اول هغه امت چې جنت ته به داخليږي هغه زموږ دا امت یې الله دې پکې موږ او تاسو شامل کړي چې دې ته به اول اجازت میلاویږي جنت ته داخلېدلو. هغې نه بعد به د نورو امتونو جنت ته داخلېدل وي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي نحن الاخرون السابقون، موږ ټولو نه وروسته او ټولو نه مخکې یو. د دې څه مطلب دی چې ټولو نه وروسته مې او ټولو نه مخکې مې یو؟ معنا دا ده په دنیا کې ټولو نه وروسته دی زموږ امت او قیامت کې به ټولو نه مخکې. الله تعالی به هم د ټولو خلکو نه مخکې کړي. دا د الله رب العالمین زموږ په دې امت یو فضل او کرم. موږ والله د ځان قدر نه دی پېژندلی چې دا بعضې حدیث سړی واوري او دا بعضې ایتونه چې کنتم خیر امت، الله موږ ته وایي تاسو غوره امت یې، سړی ځان سره وشرمېږي چې زه غوره امت کې یم. زما دې کار ته وګوره، زما دې خبرو ته وګوره، زما دې ژوند ته وګوره، دا زه څه کوم لګ یم او الله ما ته وایي ته غوره امت یې. په کار دا دی چې موږ هم لږ په خپل ځان غور او فکر وکړو چې دا موږ څه کوو لګیا یو. الله تعالی خو موږ له ډېر لوی اعزاز راکړی دی امت ته. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د امتي کېدو د وجې نه دا یو ډېر لوی اعزاز دی چې موږ تاسو ته میلاو دی چې د هغه امت کې داخل یو. زما محترم ورونو، که په دې نعمت باندې تاسو پوه شوئ او قرآن او حدیث هم وکتو، بیا به درله دا سجده خوند درکوي، بیا به درله رکوع خوند درکوي، بیا به درله تلاوت خوند درکوي، بیا به بغیر د ذکر نه زموږ ستاسو ټیم نه تېرېږي. هر وخت به د الله یادو چې دا الله زموږ څومره مهربانه دی، دی الله به موږ څومره غټ نعمت کړی دی چې موږ یې د آخري نبي په امت کې رالیږلي، هغه چې الله ته ګران او خوږ امت دی، موږ یې په هغې کې رالیږلي، موږ ګناهګاران. بیا به هر وخت دغه الله یادوي او سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله او دا ذکرونه به کوي او تلاوت به کوي، دا به تعالی خوند او مزه درکوي. بیا زما محترم ورونو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر عظیم شان تېره جمعه موږ د نبي صلی الله علیه وسلم د اخلاق متعلق خبره وکړله چې الله رب العالمین څومره اوچت اخلاق ورله ورکړي. او دغه رنګ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا صفت چې انا ارسلناک
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے زما نبی ته موږ نه رالیږلی مګر ته رحمت د پاره د ټولو عالمونو. سوره انبیاء 107 آیت کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی. او دغه رنګ الله رب العالمین فرمایي النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم. دا زما خوږ نبی چې دی دا ډیر مهربانه دی په دې مؤمنانو باندې د دوی د نفسونو نه. ان یو مؤمن الله دې موږ تاسو ټول په دې مؤمنانو کې داخل کړي. هغه د خپل ځان سره دومره مینه نه کوي لکه څومره مینه چې د سره څوک کوي خپل خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله دا الله کتاب دا وایي سورة احزاب 6 آیت ته غالبا هغه دا وایي چې دا زما نبی په دې مؤمنانو د دوی د نفسونو نه ډېر مهربانه دی. مانه په ما او تا باندې زما دا نفس دونه مهربانه نه دی لکه څومره چې را باندې څوک مهربانه دی د الله نبی. د دې نقطه علما وایي مفسرین د دې آیت دلان دي وایي وګوره کنه ستا نفس په تا ځکه ډېر مهربانه نه دی. ستا نفس اکثر تا ته د داسې کارونو وسوسې درچي چې تا تباه کوي، گناہ تا، ظلم تا، غلط کار، دروغ، خیانت، دوکا، فراډ، هر هغه کار در باندې کوي چې ستا دا نفس تا تباه کوي. خو نبی تا ته په ژوند کې چرته هم داسې کار امر نه دی کړی چې تا تباه کړي. نو څوک ډېر مهربانه شو؟ زموږ نفس ډېر مهربانه شو که زموږ نبی ډېر مهربانه شو؟ ځکه الله فرمایي په تاسو باندې دا زما نبی ستاسو د ځانونو نه ډېر مهربانه دی. ته په خپل ځان دونه نه خفه کېږي ای مؤمنه لکه څومره چې په تا باندې زما نبی خفه کېږي، څومره چې در سره د هغه زړه دردېږي. الله اکبر. او د دې وروسته زه مثالونه وایم ان شاء الله تعالی. یو څو مثالونه دې دپاره چې موږ په دې پوه شو چې نبي په موږ څومره خفه شوی دی او څومره ورته درد رسېږي د امت په تکلیف باندې. زما محترم ورونو بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي په سورة التوبه 128 آیت کې الله رب العالمین فرمایي وی لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خطبه کې کوم آیت ما ولوست الله رب العالمین فرمایي یقینا تاسو د نفسونو د انسانانو نه داسې یو پیغمبر راغلی دی. من انفسکم ستاسو د نفسونو نه دی، څه ملایکو نه دی راغلی، د اسمان نه دی راکوشوی. هم ستاسو په شان یو انسان دی، بشر دی، خاندانی دی، کورنۍ ده، وږی کېږي، تږی کېږي، بیماري پرې راځي، ستړی کېږي. انساني چې کوم هغه ضرورتونه موږ سره لګېدلي دا د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم سره هم لګېدلي. خاندان یو، ودونه یې کړي دي، بچي وو، دا ټول ضرورتونه چې موږ تاسو سره لګېدلي دا د هغه سره. ځکه الله فرمایي ستاسو د جنس نه مې پیغمبر را لېږلی دی. ځکه د یو جنس د خپل جنس نه ښه تعلیم اخلي. که ملائک به موږ ته به تعلیم نشو اخیستلی، که بل مخلوق یې موږ د هغې نه تعلیم نشو اخیستلی. ځکه د هغې طبیعت او زموږ طبیعت کې فرق دی، د هغه ضرورتونو او زموږ ضرورتونو کې فرق دی. نو انبیا الله ځکه انسانان را لېږلي چې د انسانانو د هغوی هغه مزاج او ضرورتونه د انسانانو په شان دی. نو انسانان هغوی ته ګوري، تعلیم ته اخلي. الله رب العالمین فرمایي ستاسو د جنس نه مې تاسو ته رسول الله لېږلی. دا څنګه رسول دی؟ عزیز علیه ما عنتم، ډیره ګرانه لګیږي په دې رسول باندې. په دې رسول تکلیف راځي، خفګان راځي، په ده ګرانه لګي. هر هغه کار چې تاسو په تکلیف کې اچئ وګوره الله فرمایي کوم کار چې تاسو په تکلیف کې اچئ زما په دې پیغمبر باندې هغه کار ډیر ګران لګي. بوج پې راشي، خفه شي چې زما په دې امت دا سخته ولې راغه، زما په دې امت دا تکلیف ولې راغی، زما دې امت ته دا سخت حکم ولې راغو. ځکه به الله رب العالمین ته اکثر په ابتدا کې چې کوم سخت احکامو نبی علیہ السلام الله ته دعا کوله یا الله دا حکم راته آسان کړه، یا الله دا راته آسان کړه. بیا وروسته موږ ته آسان شوي. ابتدا کې روژه څومره سخته وه چې ماښام په غروب الشمس وشو که تا به څه خوړلي وو که به دې که خوړلي به دي که نه به دي خوړلي، که څه به دې څکلي وو که نه، خو چې سترګې به دې پټې شوې ستا بله روژه شروع شوه. پښمنې مشمنې پکې نه و چې ساره پورې د خوراک اجازه، دا بیا وروستو راغله اجازه. دغه رنګه نور ډېر مثالونه دي د دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دعا کوله یا الله زما امت ته دا کار آسان کړه. دا 50 منځونه چې معراج کې ورته ورکړی شو او په شپږم اسمان کې موسی علیه السلام خواته راغو بیرته راتلو، وایي څو منځونه یې درکړه، په امت څو منځونه فرض شو، وایي 50. وایي دا ډېره ګرانه ده. ان امتک لا تطیق لذلک، ستا امت د دې طاقت نه لري. ورشه الله تعالی ته بیرته ولاړ شه او ووایه چې دا کم کا. نو زمونږ ستاسو دپاره نبي علیه السلام تللی دی، که نه هغه ته خو چې 100 منځونه مو ورکړی وی کول به یې که نه به یې کول. هغه پیغمبر تکړه ټوله شپه به ولاړو په عبادت.
هغه خو زمونږ دپاره بار بار الله ته لاړو، یا الله دا کم کا، یا الله کمې کا، زما امت کمزوری دی کمزوری دی. او بیا د موسی علیه السلام شفقت مونږ سره وګورئ. د پیغمبرانو کې داسې یو رحم او شفقتي چې په مونږ باندې موسی علیه السلام شفقت په دغه ځای کې کړی، حتی چې هغه 50 خبره 5 منځونو ته راغه او الله تعالی وفرمایل چې ستا امت به کوي 5 منځونه، اجر به د 50 ورکوم، ځکه زما یو فیصله چې یو ځل جاري شي هغه به زه نه اخلم، نو عادت مې درته کم کو خو اجر درته نه کموم. الله اکبر. دا څومره د امت فضیلت چې زموږ 5 منځونو ته ملا ماته ده، 5 منځونه اجر د 50 منځونو الله سبحانه وتعالی مونږ ته راکوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په امت باندې شفقت دی، مهرباني ده او رحم دی. او بیا الله فرمایي حریص علیکم، دا نبی په تاسو باندې حرسناک دی، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، په مؤمنانو باندې خاص کر ډېر شفقت والا او رحم کوونکی پیغمبر دی. د مؤمنانو سره ډېره د رحمت معامله ده. امام ابن کثیر رحمت الله علیه د حریص علیکم معنا لیکي ای علی هدایتکم ووصول النفع الدنیوي والاخروی الیکم، یعنی دا نبی حرس کوي د دې خبرې حریص دی چې تاسو ته هدایت وشي او زما د امت ته د دنیا او د آخرت دواړو فایدې ورسېږي، په دې کې حریص دی. د نبی علیه السلام حرص دا زما د امت ته د دنیا فایدې مورسي، د آخرت فایدې مورسي، دنیا کې په تکلیف نشي او په آخرت کې په تکلیف نشي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت به خصوصیت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العالمین ته دعاګانې کولې، یو دعا قبول نه شوله، دوی راله قبول کړلې، په هغې کې یو دعا نبی صلی الله علیه وسلم دا کړې ده چې یا الله زما په دې امت باندې یو دم عذاب مه راوله چې ټول په یو ځل هلاک شي. دا چې دا نن موږ بچ یو دلته روغ ناست یو، دا د نبي علیه السلام دعا ده. په الله مې دې قسمي په موږ کې هغه ټول ګناهونه راجمع شوي دي، نن په یو هره محله او هر کور کې هغه ټول ګناهونه راجمع دي چې په هغې کې په یو یو ګناه ثابت امت تباه شوی دی، په یو یو ګناه الله رب العالمین په خلکو ځمکې الټه کړي دي، ځمکې ورته شلولي، سیلابونه یې پرې راوستي دي، زلزلې پرې راوستي دي او برنې پرې تندرونه راخطا کړي دي، الله رب العالمین په قسمه قسم عذابونو تباه کړي دي. او هغه ګناهونه نن په موږ کې موجود دي، ټول د دې باوجود موږ ټول الله نه هلاکوي، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله را سره وعده وکړله چې زه به ستا امت د مخکنو امتونو په شان په یو ځل نه هلاکو. قیسې ورله آخرت ته ساتلې ده، بس هلته به ورسره ګورم. بیا دا یو سوال مې بل وی وکړلو چې یا الله زما د امت کې د اختلافات او لانجې او جګړې دا ختمې کول، نه دا سوال در نه قبلوم، بس د اختلافات روان څوک په یو طرف روان دي څوک په بل طرف. خلک وایي کنه دا لانجې ولې نه ختمېږي، دا خو نه ختمېږي کنه، دا قرآن کې الله ولا یزالون مختلفین، همیشه به دا خلک په اختلاف کې رواني. ولې؟ دا امتحان دی، دا ازمایش دی. په دې وخت کې الله ما او تا معلوموي چې څوک په یو روان دی، څوک په بله لاره، څوک په بله لاره، په ګډ وډو، چې اوس ته د الله په دین سم ودرېږي او که نه ودرېږي. خلک لګیا دی د یو کلیپ د وجې نه ایمان بیلي، دین بیلي، د یو ګمراه یو کلیپ واوري، د یو ګمراه انسان 2-3 منټه خبرې واوري، د الله دین پې وبیلي. دا پتا امتحان دی. هغه د دین خلاف خبرې کوي یا د قرآن او حدیث خلاف خبرې کوي، پتا امتحان دی چې اوس ته په دې قرآن او حدیث کله ودرېږي او که نه تختې، اوس په بل طرف باندې د دین نه تختې لګوي، کله په یو سوړه باندې ننوځي او کله په بله سوړه ننوځي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا زما دا دین دا صراط مستقیم دی، نیغه لاره د یو دین دی. وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي دا زما نیغه لاره ده، په دې لاره باندې ځئ او د دې لارې نه خوا دې خوا ګوره ډېرې لارې دي، په هغه لارو مه ځئ که نه د الله د سمې لارې نه به ګډ وډ شئ، منتشر به شئ، د الله د لارې نه به واړئ. بیا د دې مصداق نبی علیہ السلام مثال داسې ذکر کړی د دې ایت وضاحت چې دا سیده لاره ده، د وحي لاره ده د نبی علیہ السلام چې الله وایي زه پې الله را لېږلم چې قرآن او حدیث دی. د دې سیده لاره آخري سټاپ د دې لارې هغه جنت دروازه ده، الله دې موږ ته نصیب کړي. بیا د دې لارې په دواړو طرفونو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دروازې لګېدلې دي، په هره دروازه یو شیطان او داعي ولاړ دی، اته ته وایي دلته راځه، دا لاره ده صحیح دی، خو راتاو شه، بل درته وایي دې خوا راتاو شه، دې خوا راتاو شه. چا چې دا قرآن او حدیث پرېښودو، په دې دروازه نه نوتو که په دې بله نه ونوتو، لاړلې د قرآن او حدیث نه ودنګېده، چرته هم دغه لارې جنت ته نه دي تلي. جنت ته چې کومه لاره تلې وه هغه د قرآن او حدیث لاره وه، هغه تا پرېښوده، په بله دروازه نه نوتې، لاړې تباه و برباد شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته صفا دین پرېښی دی. د الله نبی فرمایي لیلها کنهارها، د دې دین شپه هم د ورځې په شانته ده، معنا دا ده په دې کې اړو تیاره شته دی نه، ټول رڼا او واضح دین دی. که په یو ځای کې تک
پې نه پوهېږه به ستا نقصاني لاړ شه یو عالم او پوهه کس ته کښېنه به دې پوهه کې ذهن به دې کولاو شي تیاره به ختمه شي دې کې تیاره نشته به دې دین کې وایي لیلها کنهارها شپه هم د رڼا په شان ده کوم ځای کې که تا ته اشکال راشي هغه اشکال به دې ختمیږي تا ته به رڼا میلاویږي الله سبحانه وتعالی داسې ښایسته دین موږ ته راکړی دی زما محترم ورونو بیا د دې مصداقات په حدیث کې ډېر زیات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره د دې امت په تکلیف باندې خفه کېږي او خفه کېده په حدیث کې راځي یو مثال یې دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه وفي روايه عند كل وضوء نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که زما په امت ګرانه نه وي او تکلیف نه وي او مشقت کې نه پرېوتی زما امت ما به دوی ته حکم کړی وی چې د هر مونځ په وخت کې به مسواک کوئ دا به پې فرض شوی وی خو فرض کومې نه مطلب الله رب العالمین نه دا نه غواړم چې زما په امت یې فرض کړي ولې که نبي امر وکړي بیا خو به فرض شي که نه نو ترغیب یې راکړی دی خو امر یې نه دی کړی چې ګوره خامخا به بغیر د دې نه ګوره مونځ نه کېږي او مسواک به وهې که دا امر یې کړی وه ګرانه وه که نه نبی علیہ السلام فرمایي بیا به ډېره ګرانه شي چا سره مسواک نه مونځ به ترې خرابېږي هلکه مسواک نشته دی مسواک فرض دی یا به جمع ته ټیم کمی نو که دې مسواک وهي جمع ترې خرابېږي نو دا امت به مې په تکلیف کې پرېوتی وی او بل روایت کې راځي د اودس په وخت کې به مې ورته د مسواک حکم کړی وی خو دا حکم فرض نه دی خو سنت دی ترغیب یې راکړی موږ له چې مسواک استعمالوئ مسواک ډېرې فایدې دي حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مطهرة للفم مرضات للرب خلق پاکه کی او الله رب العالمین رضا شي په دې باندې مسواک باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په هغه کارونو موږ ته امر نه دی کړی چې موږ د هغې د لاسه په تکلیف کې پرېوځو بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لولا ان اشق على امتي لاخرت صلاه العشاء الى ثلث الليل او نصف الليل که چېرته زما امت ته تکلیف نه وی او زما امت په مشقت کې نه پرېوتی ما به د ماسخوتن مونځ ناوخته کولی د دې اولنۍ 3 میسې د شپې پورې اولنۍ 3 میسه دې وخت کې تقریبا دغه 10 بجې د شپې د ماخوستن جمع راځي چې لکه موږ دې وخت کې څه ټایم ماخوستن جمع وکړو 10 بجې نبی علیہ السلام فرمایي دا ټایم مې خوښ دی خو امت مې په تکلیف کې پرېوځي امت ته مې ګرانه ده ځکه چا به د ورځې کار کړی محنت به یې کړی زمیندار به یي مزدورکار به یي هغه چېرته 10 بجو پورې ایسارېدی شي هغه خوب ورځي بیا د اوړي شپې خو بیا ډېرې د تکلیف نو نبی علیہ السلام فرمایي ځکه زه وختي دا مونځ وکړم د ماسخوتن چې امت مې په تکلیف کې پرې نه وځي که نه خوښه مې داره چې ناوخته مې کولی او بل روایت کې راځي تر نیمې شپې پورې مې رسولی وی دا مونځ دې وجې نه د ماسخوتن په باره کې صحیح قول دا دی چې د ماسخوتن مونځ چې کوم دی نصف اللیل پورې دی نیمې شپې پورې دې نه بیا اخوا نه اړئ یو ځلې رسول الله صلی الله علیه وسلم مصروف ماسخوتن اذان شوی دی خلک راجمع شو مسجد ډک شو ګړۍ خو نه وي په ګړو باندې هغوی مونځونه نه کول دا خو اوس ګړۍ لګېدلي په خلکو خارق ولګېږي بله ورځ یو ځای کې ومه سفر کې ومه ماسپښین مونځ ټیم شو ګړۍ کې چې څنګه ټیم پوره شو ټول راپاسېد باباګان هم راپاسېد او ځوانان هم راپاسېد امام یې نه یو طرف ته ګوري او څه شو مولوي صاحب او چېرته دی مولوي صاحب دومره لکه زمونږ دې خلکو کې تهذیب نشته دی دومره دا خلک دې علماو پویه نه کړه دا جرمه مسل کې دې علماو دې چې دا مسله نه بیانوي د انګا او د بنګا قیسې او خوبونه ورته بیانوه او اصلي دین مه بیانوه دا مسله ده چې مقتدیان به د امام انتظار کوي خو امام به د مقتدیانو انتظار نه کوي مقتدیان به تر هغه پورې ناست دي چې څو پورې امام نه دی راغلی چې نه یې راغلی په قلارې ناست چې راغی په خپله به مؤذن اقامت شروع کړي ته به هم پاسېږي زه به هم پاسېږم د اقامت نه مخکې پاسېدل اړو شته دی نه موږ د اقامت نه مخکې پاسېږو امام هم انسان دی ناوخته کېږي به هم پې ضرورت به هم راځي کله کله به چې کوم دی اودس تازه کوي که به ټیم لګېږي خو انسان دی پرون موږ حدیث بخاري کې ویلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اذان شوی دی اقامت هم وشو او جمع ته مخکې شو په خپله مصلا ودرېدو نبي صلی الله علیه وسلم پیغمبران عالم الغیب نه دا حدیث دلیل هم دی په دې څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ودرېدو اوس جمع شروع کېږي وایي علی مکانکم په خپلو ځایونو باندې ودرېږئ مکانکم په خپلو ځایونو ودرېږئ معنی قفو مکانکم نبی علیہ السلام نه هیرو په حالت د جنابت کې په
په حالت د جنابت کې سړی مسجد ته نشي راننوتی. نبی علیہ السلام قصدن راننوتی دی؟ نه، عالم الغیب نه دی که نه. که څوک چې وایي چې پیغمبر عالم الغیب دی نو نعوذ بالله بیا به دلته په نبي الزام ته لګې چې ګوره عالم الغیب دی او خو ورته پته ده چې زه په حالت د جنابت کې مسجد ته راننوتی دی. په حالت د جنابت کې خو ما ورته نه راننوځو. نبی علیہ السلام نه خبره هېره شوه. نسیان په پیغمبرانو راځي. نسیان او خبره هېرېدل دا د نبوت د شان سره منافي خبره نه ده. دا د قرآن د ډېرو دلایلو نه معلومه ده او د احادیثو. نبی علیہ السلام فرمایي ودرېږئ. صحابو کې دومره ادب و، د سره په سب کې نه خبرې کولې او نه دا ویل چې اوهو دا وګوره که نه او اقامت مو شو پته مو ورته لا نشته دی چې زه چې کوم دی په حالت د جنابت کې مو که نه. دا که زمونږ یو امام او مولوي صاحب راشي او چې هلکه ودرېږئ ښه ما ته پته نه اودس مې نشته اودس کوم. خلک به څومره بړارې وکړي په دې جومات کې، څومره شور به وکړي، څومره لانجې به جوړې کړي، څومره بد اخلاقي به وکړي. انسان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته لاړو، صحابو یې لږ ساعت بعد چې راغو د سر مبارک نه اوبه څڅېدلې او مخکې شو جمعې ته او موږ ورپسې لمونځ وکړلو. دا آداب یادول پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ډک دی، زنانه به م راتلې مسجد ته او ماشومان به م راتله. دومره ماسخوتن لمونځ ناوخته شو، نبي علیه السلام مصروف شو چې زنانه او ماشومان باندې سرونه زنګېدل شروع شو، جوټې خوړل. خوب ورغی. عمر فاروق رضی الله عنه ورته آواز وکړلو ویې د الله نبي زنانه او ماشومان اوده شو بیا را پاسېده، بیا اوده شو بیا را پاسېده، بیا اوده شو بیا را پاسې. معنا دا ده بار بار خوب ورځي جوټې وای او غریبانان بیا داسې ریخېږي سترګې ومږي راومږي، بیا وله جوټه ورشي او بیا سترګې ومږي. کله چې ډډه دې نه والي اواز یې داسې ناست یو په ځان پوهېږي نو په دې جوټه باندې خوب نه ماتېږي. غوره دا ده چې تازه یې کې خوب اودس پرې نه ماتېږي. او چې کله ډډه وواله او سترګې دې ورغې بس بیا خوب دې مات دی. ګوره زموږ باره کې ډېر دروغ خلک وایي. یو دروغ دا وایي چې دا وابیان وایي چې اوده شي وایي را پاسېږي وایي مونځ دې کېږي. مونږ دې کې مونږ ستاسو نه ډېر سخت یو. ته به دې دروغ باندې څو پورې دا امت دوکه کې، ته به څو پورې دې امت ته دروغ وایي زموږ په باره کې. الحمدلله دا خلک ویښ دي، دا خلک پوهې دي په دې. څو پورې به دوی په دې دروغو ته دوکه کې، څو پورې به فراډ کې د دین په نوم باندې د خلکو سره، څو پورې به ته د اهل حقو خلاف کې او دا د دروغو پراپیګنډې به کې. ته د الله نه یریږي؟ په مسجد کې او د منبر د پاسه دروغ وایي او ته نه شرمېږي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راووتو پته خو ورته ولګېده نبي علیه السلام خو یو انبیاو کې فراستي احساس هم وي. نبی علیه السلام ته خو پته وه چې نن په دې مرګرو ډېر ناوخته شو، خاص کر زنانه او ماشومان ته تکلیف پېښ شو. نو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم یو فضیلت ذکر کړ. وی فرمایل وایي ای زما ملګرو په ټوله دنیا کې سیوا ستاسو نه په دې وخت کې اوس هېڅوک مونځ نه کوي. ځکه مدینه کې چې کوم مؤمنانو هغوی په خپل خپلو جوماتونو کې مونځونه څه کړي وو اوده شوي وو. نور جوماتونه چې خواو شوي کې مونځونه شوي وو، صرف دا یو مسجد پاتې و. په نور دنیا کې خو مؤمنانو ونه به دغه عربو دغه مدینې خواوشا کې وو. نور ټول مؤمنان اوده دي مونځونه کړي دي، صرف زما د مسجد ملګري او مقتدیان پاتې دي او مونږ به دې وخت کې مونځ وکړلو. او بیا یو فرمایل که زما امت ته ګرانه نه وي دغه حدیث یې ویلو نو ما به ویلې چې هره شپه مې دې ټایم کې مونځ کولی، خو تکلیف دی ګوره ماشومان او زنانو ته تکلیف شو. او کم کسان چې د ورځې ستړي دي مزدورکاره دی هغوی ته هم تکلیف دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې دا حدیث ذکر کړو که زما خدا خوښه ده چې دې ټیم وکړم زه هره شپه مونځه، خو زما امت ته تکلیف دی. د امت تکلیف نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه نشو برداشت کولی. دغه رنګه بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به وایي کله کله یو کار هغه به خوښوو چې په هغې باندې عمل وکړي. خو نبي علیه السلام خو پیغمبر و وحي جاري وه، نو کله کله به هغه عمل پرېښوده نه به یې کوو، کله به یې وکړو کله به یې نه کوو. دې دپاره که زه همیشه کوم هسې نه اوس وحي راشي او الله وایي چې عمل فرض شو نو زه خو یې کولی شم خو امت به مې نشي کولی. ام المؤمنین عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي ان كان رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشیة ان يعمل به الناس فيفرض عليهم. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یو عمل پرېښودو ترک به یې کړو او خوښه به یې وه چې عمل پې وکړي، خو دې نه به یېرېده که زما دا امت هم زما د تابعدارۍ نه د عمل شروع کړي نو هسې نه چې بره نه حکم راشي چې فرض شو بیا به سر ته نشي رسولی. که بیا ترې پاتې کېږي بیا به دوی ګناهګارېږي. نو پرېږده چې دا عمل په درجه د استحباب
کې پاتې شي. دا مستحب عمل دی، که ودې کړو اجر، که پاتې شو ودې نه کړو نو ګناهګار نه یې په دې باندې. دغه رنګه بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما مثلی ومثل امتی، زما مثال او زما د دې امت مثال داسې دی کمثل رجل استوقد نارا، لکه یو سړی دی او هغه اور بل کړی دی، اور یې بل کړی دی د دې دپاره چې ګرمایش حاصل کړي یا دې دپاره چې رڼا شي یو ځای. او دغه رنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فانا آخذ بحجزكم وانتم تقحمون فيه. وی زما مثال داسې لکه یو سړی چې اور بل کړي، نو چې اور بل شي که د خیلې په یو ځای کې ډیوه یا شمع، نو دا پتنګانو له راځي که نه راځي؟ او پتنګان په دې اور ځان ورچوي که نه؟ سوځي او مړه کېږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی لکه څنګه چې دا پتنګان راځي او په دې اور باندې ځان ور اچوي او ځان پې مړ کوي، نو دغه شان دا زما امت دا را لګېږي او په دې اور باندې ځان ور اچوي، په دې اور باندې ځان ور اچوي او ځان پې سېزل غواړي. خو زه د دې بډو نه رانیسمه، زه تاسو د دې بډو نه رانیسمه چې دې اور طرف ته مه ورځئ او تاسو زما نه ځان خلاصوئ او ځان پکې په زوره واقع کوئ. مطلب د دې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه دا نه غواړم چې تاسو ځان اور ته وغورځوئ. لکه یو سړي اور بل کړی دی، دې دپاره یې نه دی بل کړی چې پتنګان دې پکې ځان وسیږي، هغه د خپل ضرورت دپاره بل کړی دی، هغه د خپل رڼا دپاره بل کړی، هغه ته ضرورت دی د خپل کور د ګرمایش او کمرې د ګرمایش دپاره بل کړی دی، په دې نیت هغه نه دی بل کړی چې خلک دې راځي او په هغې کې دې ځان سیزي. دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایي ما تاسو ته دواړه لارې ښودلې دي. هر هغه عمل چې تاسو جنت ته داخلئ ما درته په هغې امر کړی دی چې دا عمل وکړئ چې جنت ته لاړ شي، او ګناهونه مې هم درته بیان کړي دي. دا د نبي صلی الله علیه وسلم هغه بیان دی د اور چې موږ ته یې کړی دی، د دې دپاره موږ ته نه دی کړی چې دې اور ته ودانګه، د دې دپاره کړی چې ځان ته وسات. نبي علیه السلام فرمایي هر هغه عمل چې تاسو جهنم ته ور داخلئ او د جنت نم لرې کوي، د جنت نم خرابوي، د هغې لارې نم اړئ، ما تاسو د هر هغه عمل نه منع کړي چې مه کوئ دا کار، مه کوئ دا کار. دغه د نبي علیه السلام منع د دې مثال دلته نبی علیه السلام ذکر کړی داسې دی لکه یو سړی په اور باندې ځان ورچوي، یو ځای د دې بډې نه رانیسم، دې بډې نه چې سړی راونیسي بیا ځان نشي خوځولی، وایي زه هم د دې بډو نه رانیسم او داسې م راکاږم چې هلکه را دې خوښه دې اور ته مه دانګه، ځان مه سېزه په دې اور باندې، او تاسو زما نه ځان خلاصوئ او په زور پکې ور دانګئ، په ګناه باندې نیغ ور روانې، سترګې در باندې پټې دي، شهوتونو راخستی، شهوتونه در باندې غالب دي، غفلت راګیر کړي او زمانه ځان خلاصوي لګي، په اور باندې رضا شوي، عجیبه کار کوي تاسو. دغه رنګ بل حدیث کې راځي مالک بن حویرث رضی الله تعالی عنه فرمایي اتیت النبي صلی الله علیه وسلم فی نفر من قومي، زما د قوم او زما د قبیلې څه کسانو ما سره ملګري او زه د نبی علیه السلام سره په هغه ډله کې راغم، موږ نوجوانان ملګري وو د نبي صلی الله علیه وسلم خواته راغو د خپل کلي او علاقې نه چې دین ته زده کړو، د دین احکام او فرایض زده کړو، مدینې ته دې دپاره راغو. دا صحابي وي فاقمنا عنده 20 لیلة، موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره 6 شپې تېرې کړې په مدینه کې، مسجد نبوي کې به دیرو. څوک به چې علم لراتله طالب علم به مسجد نبوي کې اصحاب صفه او طلباء مدرسه وه، نبي علیه السلام مسجد مو او مدرسې بیل نوم صفه، هغې ته به اصحاب الصفه ویل، هغوی به علم حاصلو هغه به هلته دیرو. هغوی د نبي علیه السلام به اکثر هغوی له خوراک سکاک پروګرام کوو، اکثر به هغوی لږ هم تېرولي تکلیفونه، خو بیا به هم نبي علیه السلام کوشش کوو چې د هغې دپاره ترغیب به ملګرو ته ورکوو چې دوی له خوراک سکاک ترتیب وکړي. هغوی به خپله هم تله ځنګل وغیره او څه به یې راوړل او هغه به یې د مدینې بازار کې خرڅول لرګي وغیره او په هغې به یې خپله ګزاره کوله. خو سوال به هغوی چاته نه کو، که نبي علیه السلام به سره راولېږل او یا صحابو ته به ویل چې ور ولېږئ، دوی به چاته په خپله نه ویل چې هلکه موږ له سره راکړئ، خپله خرچه به یې کوله، په خپله به یې ځان له پیدا کوله، که پیدا به نه شوه لوږه به یې تېره کړه، درې ورځې به یې خوراک ونه کړلو، بعضې به پکې په مونځ کې راپرېم وته د دې د لاسه چې بلډ پریشر به یې کم شوی او درز به وشولو په دې مانځه کې. صحابه وایي موږ چې داسې چل وشو چې کتل به م یو کس به هغه به بېهوشه شوی و، هغه به د لوږې د لاسه چاته به یې حل نه ویلو. دا صحابي و موږ 6 شپې تېرې کړې د نبي علیه السلام سره. وکان رحیما رفیقا، بل روایت کې راځي رقیقا، نبی علیه السلام ډېر رحم والا انسان و، ډېر نرم انسان و، زړه یې ډېر نرم و او داسې مینه کوونکی انسان و.
نو د الله نبی چې کوم دی فلما رأى شوقنا الى اهالينا، کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ شوق وکړ خپل کور ته چې دا خو ځوانان دي او ودونه کړی دي او کور والا ته ضرورت دی. سړی چې واده نه کړي نو پروا یې نه، که سفر یې کوي او که ملک وخت تیر، خو چې کله واده وکړي هغه بیا سات نه تیریږي. نو په دې بنا باندې نبی صلی الله علیه وسلم وایي زموږ نه تپوس وکړو چې تاسو په کور کې ودونه مشته، تاسو اهل شته دی؟ موږ چې اوجي وایي چې ښځه بیا داسې کار وکړي چې تاسو لاړ شئ ارجعوا فکونوا فیهم، لاړ شئ خپل کور کې تاسو ایثار اوسئ، خپل کلي او علاقه کې دا کم دینم چې به دې 20 ورځو کې زمانه زده که احکام دا هغوی ته بیان کوي، وعلموهم هغوی له تعلیم ورکوي، هغوی ته به د دې ښودنه وکړي دا کم احکام هم چې دلته زده کړي. ګوره دلته نبي علیه السلام دوی سره سختي ونه کړه چې مړه ایله 20 شپې وشولې او تاسو تنګ شوي، صبر کوئ او 2-3 میاشتې به تېروئ، صبر کوئ 4 میاشتې او 6 میاشتې به تېرې بیا به ځي. نه، نبي علیه السلام دا سختۍ نه کولې، د ځان نه به پابندۍ نه لګولې په خلکو باندې. 20 ورځې تېرې کړې 20 شپې نبي علیه السلام ځئ کور ته، ځئ لاړ شئ، ځکه ستاسو اهل د هغې حق دی په تاسو باندې. کله چې ښځه رضا نه وي په دې چې زما نه خاوند ډېر سفر وکړي بهر او دا بغیر د ښځې د رضا نه بهر سفر وکړي، نو الله مکه دا زنانه په فتنه کې مبتلا کېدی شي. مکه هغې ته اجازت درکړی، بعضې خلک کورونو کې غربت دي، د غربت د لاسه زنانه تکړی وس ورته وایي زما د حق پروا مه کوه، خو وروسته د کور خرچه ده، بچي دي، زه خیر دی که تا کالم تېر کړلو زه زما اجازت، که اجازت وکړي ټیک دی، چې اجازت یې نه وي نو داسې نه ده پکار. او چې کله اجازت دی لکه زموږ ملکونه اکثره دا زموږ ملک غریب دی، دې کې بعضې کسان 15 کالم تېر کړي، 6 کالم تېر کړي، 10 کالم تېر کړي، هغه ورسره د ښځې رضا وي، د کور والا اجازت وي او الحمدلله کور کې دینداري په فتنه کې نه پرېوځي بیا ټیک دی. خو ډېر خلک داسې شته چې د کور والا اجازت یې نه وي او په کور کې ورته ښه پته چې فتنه ده او بیا هم بهر وخت تېروي، دا ښه نه. نو په دې بنا باندې نبي علیه السلام موږ ته چې ځئ لاړ شئ خپلو کورونو ته. بیا یې راته هدایات بیان کړو، ویې فرمایل واورئ یې ملګرو وصلوا، ګوره د مونځ پابندي کوئ، فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم، چې کله په لاره کې په تاسو د مونځ ټیم راتلی یو ملګری او په تاسو کې اذان کوي، وليؤمکم اکبرکم، او کم چې در کې مشر ملګری هغه مانځه ته مخکې کوئ، هغه تاسو ته امامت کوي د جماعت. او بیا یې وایي دا صحابي موږ ته دا مو فرمایل چې واورئ وصلوا کما رأیتموني اصلي، مونځ به کوئ په هغه طریقه چې په کومه طریقه باندې زه ولیدلم چې زه مونځ کوم. دلته نکتې ته وګوره، زموږ په بعضې بیان باندې موږ سمه خبره کوو، د قرآن او حدیث خلک چې کوم دی په هغې په قاریږي او کنځلې او ردې بدې. پرون ماته یو ملګري ویلې موږ یو مسله کړې وه چې یاره دا طواف چې وکړې مازدیګر نه بعد یا سار نه بعد د سار د دې نور راختو نه مخکې 2 رکعاته د طواف کولی شي، مازدیګر نور ډوبېدو نه مخکې ته کولی شي، دا جایز دی، دې ته صلات سببي وایي، علما به دې پوهېږي. نو په دې باندې بعضې خلکو ما ته ملګري ویلې ډېرې ردې بدې خلکو ویلې، مال وایي به لګیا به نو موږ خو د پیغمبر حدیث وایي. د مازدیګر د مونځ مسله هم کړې وه چې دې جمعې کې 3 بجې مازدیګر داخل شوی، هم که ستا په مذهب کې نه داخل شوی بېله خبره، زه د پیغمبر د مذهب تابع یم، زما نبی چې کوم دی کوم ټایم ښودلی زه د هغې مطابق خبره کوم، که په تا ښه لګي که په تا بده لګي، زه خو ستا پروا نه ساتم، که ته ما ته دعا کې او که ته ما ته کنځل کې، زه خو د دې خبرو پروا نه ساتم. الحمدلله چې دا الله رب العالمین زما غاړه په دې مسله بیانولو خلاصه کړي، دا غټه خبره ده چې دا امت په دې پوه شي. زه څه کوم داسې خو فرقې ډېرې دي، یو وایي دا ټیمې دی، بل وایي دا ټیمې دی، بل وایي دا ټیمې دی، ته د فرقې په رڼا کې خبرې کوه، زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مطابق خبره کوم چې د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې کم سره راغلي هغه موږ ته ویل پکار. دلته نبی علیه السلام ته وګوره، دا صحابه رخصت کوي، دا ملګري، دا ځوانان، نو ابو بکر شتا رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله عنه شتا، عثمان رضی الله عنه شتا، علی رضی الله عنه شتا، دا خلفای راشدین دي په نمبر باندې دا وروسته د امت د قشان مشران پاتې شوي. خدا ورته نه وایي چې صلوا کما رأیتم ابا بکر یصلي، صلوا كما رأيتم عمر يصلي، صلوا كما رأيتم عثمان يصلي، صلوا كما رأيتم عليا يصلي. داسې مونځ به کوئ لکه ابو بکر هم چې پې ولیده، داسې مونځ به کوئ لکه دا عمر هم چې ولیده رضی الله تعالی عنهما، داسې مونځ به کوئ لکه عثمان رضی الله عنه هم چې ولیده، داسې مونځ به کوئ لکه علي رضی الله عنه هم چې ولیده. نه وایي صلوا كما رأيتموني اصلي، داسې مونځ به کوئ لکه دا زم چې ولیدم، پیغمبر په طریقه مونځ کې. اوس راشي د مونځونو نه فرقې جوړې شوي، صلات حنفي، نماز حنفي، کتابونه په دې نوم چاپ شوي، نماز شافعي، نماز حنبلي،
نماز مالکی، نماز فلانی او نماز جعفری. نماز جعفری پکې بیل دی چې موږ وایو د اهل بیت والا مونځ دی، دا پکې لا بیل چې اهل بیت باندې چېرته بل دین راغلی دا دروغ دی. د اهل بیت مونځ، اهل بیت مونځ همدغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ، ولې علي رضی الله عنه بل مونځ جوړ کړی، حسن او حسین رضی الله عنهما چېرته بل مونځ جوړ کړی چې ته دا پکې بل مونځ دی د اهل بیت. نه، همدغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مونځ موږ مکلف یو. دغه مونځ به کوو، دغه به الله رانه قبلوي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مهر پې نه و، والله چې ځان ستړی کا مونځ به دې نه قبلېږي. یاد ساته. نو تحقیق پکار دی پاره مسله کې. ضد او عناد ته څه ضرورت، لانجو ته څه ضرورت دی په دې کې؟ خو چې انسان لږ دا د تعصب، دا د ضد او عناد دا سوچ ختم کړو او دا خپل زړه د هدایت دپاره کولاو کړي د دلایلو دپاره، بس په خپله به دا خبره ختمه شي، عناد به ختم شي. نو په دې بنا باندې زما محترم ورونو غرض مې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د اسانۍ دپاره او هغې نه د تکلیف لرې کولو دپاره پوره کوشش کړی دی. هغوی مشقت کې اچولی نه دي. زموږ دا دین دومره آسان دی، دا موضوع ډېره اوږده ده، کیدای شي وروستو بیا زه د دې نور مثالونه نور خطبو کې انشاءالله ذکر کړم، ځکه دې خطبو کې زموږ د نبي صلی الله علیه وسلم بعضې اوصاف او په معاشره کې څنګه وخت تېر کړی هغه موږ ذکر کوو انشاءالله تعالی. چې نبی علیه الصلاة والسلام کوم رخصتونه موږ ته ذکر کړي دي د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د طرف نه که دې رخصتونه وکړه، قسم په الله دومره مینه به دې د الله سره پیدا شي، دومره مینه به دې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پیدا شي چې معمولی تکلیف دی، سفر دی، معمولی داسې یو د مشقت وخت دی، هلته موږ ته حکم آسان کړی دی، ډېر راته آسان کړی وي، درته داسې مه کوه، داسې وکړه، داسې مه کوه، داسې وکړه. زنانو سره یې دومره اسانۍ کړي وي دې دین کې زمونږ شریعت کې چې حیران به پاتې شي، ځکه کمزوری مخلوق دی. داسې ضعیفانو سره، داسې بیمارانو سره، داسې مسافرو سره که دا باب دې کولاو کړو د رخصتونو، ته به حیران شي زموږ د دین دې نرمۍ ته چې څومره ښایسته طریقه باندې موږ سره رویه کړې او په هر ځای کې څومره ښایسته رهنمایي زموږ کړې. الله رب العالمین دې موږ په دین باندې صحیح پوهې کړي، الله دې په دې عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. د نبی صلی الله علیه وسلم د امت سره د رحمت او د نرمۍ او په دې امت باندې د شفقت یو مثال بل هغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جبرئیل علیه السلام ما تراغو او ما ته فرمایل قرآن کریم چې کوم دی هغه په دې لغت او په دې حرف او په دې انداز باندې وایه، امت ته د قرآن ولوله او ورته چې همدقسې وایي. نو په دې عربو کې مختلفې لهجې وي، لکه موږ پښتنو کې مختلفې لهجې دي که نه، دا موږ د ښار خلک لکه پسته ژبه وایو، زموږ دا ټکي ویل د دې غرونو خلکو ته او دا چې کوم دي جنوبي علاقو کې د غاړولې ژبه چې ای نشي ویلی، که کوشش ډېر مو کې نشي ویلی، په خوله نه راځي، او که موږ ډېر کوشش کړو د هغوی ټکي نشو ویلی، تکلیف یې که نه. داسې په دې عربو کې هم لهجې دي، یو حرف دی یا یو لفظ دی، یو قوم یو قبیلې د عربو به هغه یو شان ویلو، بلې به بل شان ویلو. مثال درکړم لکه غیشاوتن، نو بلې قبیلې به ویلې غشوتن، معنی یې نه بدلېدله، معنی یو. والضحى بل به والضحی، اماله به پکې کوله. دغه رنګه نور ډېر ګڼ مثالونه دي په دې علم قراءت کې. چا چې قراءت سبعه دا دغه کړی، دا قراءت سبقونه چې چا ویلی ته د دې پته لګي، دا چې کوم ځای حمزه دی او دا ورش دی او دا کسائی دی او دا فلان دی او دا یعقوب دی او دا دی، د دې قراءتونه دي مختلف، او دغه رنګه دا امام عاصم دی او دا فلان. نو دی وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین ته یا الله زما امت د دې طاقت نه لري، معنا دا ده په دې کې داسې خلک دی چې دا کم الفاظ چې ورته زه ویم دا به ورته ګران نو یا الله دې کور سره اساني وکړه، دې کور سره اساني وکړه یا الله. نو الله رب العالمین ورته وفرمایل زه قرآن په ولوله په دوه حرفونو باندې په دوه لهجو کې اجازه،
بیا یې سوال وکړو بیا په درې لهجو کې حدیث د صحیح بخاري دی دا حتی چې الله رب العالمین ورته وفرمایل په اوو لهجو کې دوی قرآن ویلی شي على 7 احرف دا دوی ته اجازت دی نو بعضې وخت کې تاسو ګورئ که نه چېرته د قاري قرآن تاسو اورئ چېرته په دې نیټ کې خو تلاوتونه اورئ که نه که ستاسو خیل یو ټکی هغه داسې وي چې دا خو داسې نه دی زموږ قرآن کې دا خو داسې دی هغه اصل کې هغه بل قرائت چې کوم وي د عربو هغه ووایي نو هغه قرائت د وجې نه تا ته او ما ته علم نه وي نو موږ ته ځکه ناشنا ولګېږي لکه یو زمونږ قرائت څه دی موږ چې سورت فاتحه مالک یوم الدین مالک وایو موږ او بل قرائت کې دی ملک یوم الدین ملک یوم الدین دی نو په دې بنا باندې موږ تاسو لږ په تشویش کې پرېوځي دی څه ویلې خطا شو که څنګه داسې نور ګڼ مثالونه دي د دې غرض مې دا دی زما محترم ورونو دا د امت سره هغه اساني و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې الله ته دعا کوله دی وجنه یو صحابي به کله قرائت کو بل براغو عمر رضی الله عنه یو کس راونی وای دا ته کم الفاظ دی ویلې دا خدا سینه دي ما خو د نبی علیه السلام نه دا سینه دی ورېدلې لاس نه ونی راځه زورور سره نبی علیه السلام ته بوتل وای ولا لك وای دا وسو وی لګیا دی وای ته وای عمر ته څنګه وای زه خو دا سم وای صحیح دی هغه ته وای وای صحیح ویل مطلب دا دی هغه لکه اوس زمونږ د خلک چې کوم دی په دې پښتو کې مثال درکم مونږ پښتانه چې کوم دی علاقو کې اوسېږو نو دا زمونږ لهجه کې مونږ یا روټۍ وایو یا ډوډۍ وایو ها او کدی کله طرف تلا شوی روټۍ نو مونږ روټۍ نشو ویلې کډیر کوشش کوو په دې ټکی مونږ نه عادت کې ځانم پیراته چې بل شان ښکاری څنګه روټۍ وایو هغه مونږ هغه مقصد یو دی خو صرف د ادایګۍ لږ فرق همغه یو د پښتو ټکی خو یوې په یو اندازه دا کوي بلې په بل اندازه دا کوي داسې د قرآن د قرائتونه او د عربو یو قوم به هغه ټکی یو شان ویلو بل به لږ شان د هغې نه اړولی ویلو نو الله رب العالمین په اوو قرائتونو چې کوم اووه لهجې وې په عربو کې مشهور د هغې اجازت یې ورکړلو دا یو مثال ما درکړو د دې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا دې دپاره وکړ چې امت ته تکلیف نشي بیا عثمان رضی الله عنه ته چې دا جامع القرآن وایي په دې لږ ذهن کلیر کوي هغه بیا دا کار کړی چې په یو قرائت یې را نقل کړی دې دپاره که وروستو لکه دا موږ عجم یو نو موږ عجم خو په اوو لهجو نه پوهېږو که نه موږ خو عجم خلک یو عرب خو نه یو نو زمونږ د اسانۍ دپاره دا قرآن چې اوس کوم را نقل دی د عثمان رضی الله تعالی عنه نه چې ولیکلی شو هغه په یو قرائت باندې را جمع کړو دې دپاره چې وروستو خلک کوم عجم مسلمانېږي چې هغوی ته اړو اساني چې په دې دغو کې نه پرېوځي چې دا به داسې وه بس به دا یو قرائت به وایي او ټول به دغه یو شان ته وایي نو دا زمونږ قرائت دا کته سعودي ته لاړ شو په حرم کې امام پسې ولاړ یم دغه شانته وای مونږ یې دلته پاکستان کې هم دغه شانته وای ټول یو شانته وای بعضې علاقو د عرب اوس هم داسې بانډې شته چې هغوی یو قرائت هغه کوم چې مخکني اووه قرائتونه دي په هغه انداز باندې وای نو دا مې یو مثال درکړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت همیشه د اسانۍ دعا الله رب العالمین ته کړی چې الله دا زما امت په اسانۍ کې واچو او تکلیف او مشقت ترې لرې کړه صفونه برابر کړي مشرانو نه مخکې صفونو کې ځای ورکړي د یو ملګري د دعا درخواست کړی و ډېرې پریشانۍ دي تکلیف دی رات الله رب العالمین د ټولې پریشانۍ ختمې کړي دی ملګري د ټولو مسلمانانو پریشانۍ دی الله ختم